سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کاپیسا د اله سای ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی مرستیال ولسوال ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي دا کس چې محمد آصف نومیده د افغان ځواکونو په ځانګړو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د یادې ولسوالۍ په بهادر سیمه کې له خپلو 2 کسانو سره وژل شوی دی. د بل لوري ویل کېږي په دې بمباریو کې یوه میرمن هم ټپي شوې ده. افغانستان او روسیې پریکړه وکړه چې د لا ښه چمتووالي او مؤثریت په خاطر د مسکو ناسته وځنډول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیر مازدیګر په ټلیفوني خبرو کې همداراز په ډاګه کړه چې دواړه هیوادونه به په ګډه د دغې ناستې لپاره چمتووالی ونیسي او په ګډه به یې مدیریت او کوربتوب هم وکړي. په دې خبرو کې همدارنګه پریکړه وشوه چې په دغه موده کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټیمونه د ناستې د څرنګوالي او وخت معلومولو په خاطر هم ګډ کار وکړي. ولسمشر غني د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ټینګار وکړ او ښاغلي لاوروف هم وویل چې د افغانانو په مالکیت سوله غواړي او په دې برخه کې هرې مؤثرې همکاري ته چمتو دی. دا غونډه چې ټاکل شوې 7 ورځې وروسته په مسکو کې جوړه شي، طالبانو هم په هغې کې د ګډون پریکړه کړې وه. د بادغیس پولیس وایي د افغان هوایي ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والي مرستیال پوځي مشر او ابکمري ولسوالۍ په ګډون 18 طالبان وژل شوي دي. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي دا کسان چې 8 سیمه ییز قمندانان هم پکې شامل دي د غورماچ ولسوالۍ او چینایانو کمپ په جګړو کې ونډه درلوده چې بالاخره د افغان هوایي ځواکونو لوري له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي په دې بمباریو کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. د غزني پولیس د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې بیا به غزني ښار د طالبانو لاسته ونه لویږي. د غزني د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر رمضان علي محسني زیاتوي د همګړۍ د کمانډو او ځانګړو ځواکونو په ګډون څه باندې 1400 مرستندویه ځواکونه په غزني کې میشت دي او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه د غزني ښار په ګډون په بېلابېلو سیمو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو بوخت دي. د نوموړي په وینا د ښار ټولې کمربندي پوستې به ډېر ژر بیرته فعالې او له پولیسو سربیره به پکې د ملي اردو ځواکونه هم ځای پر ځای شي. تمام نیروهای کمکی که در غزنی برای فعلا مستقر هستند موجود هستند با استثنای پلیس ملی، امنیت ملی و لوای سومی که قبلا در غزنی بوده، وظیفهشان در غزنی بوده. در حدود 1350 نفر نیروهای ضربتی اتحاد خاص ما، اتحاد خاص کماندو، اتحاد خاص پلیس در غزنی موجود هستند که اینا مصرف عملیات هستند، عملیات های شبانه، عملیات های روزانه و به خاطر تامین امنیت کمربندی اینا برای فعلا جابجا هست که مردم هیچ گونه تشویش نداشته باشه. افغان کرکټ ملي لوبډلې ایرلاین ته په لومړۍ او ورځنۍ لوبه کې په 9 منډو ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 228 منډو هدف سیالې لوبډلې ته ورکړ، خو ایرلاین د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9 اورونو کې 198 منډې جوړې کړې چې بالاخره لوبه د افغانانو په بریا پای ته ورسېده. افغانستان له ایرلاین سره د 3 ورځنیو لوبو لړۍ لري چې دویمه لوبه به سبا ترسره شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.